مخ کے جمعی کے معارض کرے ہو چھ آئندہ با انشاءاللہ دی رشتیاو چی کم زائنو کے دیر ضرورت دا کم زائنو کے سڑے دیر کوشش ہو کے چپائے کے رشتیا ہوئی اور اللہ تم پہ انسان نزدیشی جنت تم پہ انسان نزدیشی اللہ مرضاشی نورونو دے رشتیاو یو قسم اگا دی رشتیاو گواہی کولا دا گواہی چے دا اللہ ہم بدے بارے دیر تاکید کرے دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے وجہ دا چکو میں معاشرے کے دی رشتیاو گواہی ہوئی دے فیصلے دا پا انسان بانے کولش او چکل گواہی مسلمان دمرا کمزوری حد تارا ہو رسے چی کچروی تلارشن پا 15 سوام دا تا گواہ ملاوی پس 1000 روپیم تا تا گواہ ملاوی گی چی چپ آغا بانے سنگ گواہی کوئی آغا سے بیا تا تا گواہی کوئی باقاعدہ دے دے پارا پروفیشنل گواہان ملاوی گی چاہوئی کچرو تا صرف پا دینیت بانے جی کچوک را بانے قسم کویم پکاو ما کچوک را بانے دروغ ایم یما خود صرف دا شخ پل خیٹ دا پیدا کی دروغ گواہی نو دا شریعت دے دے تاکید کرائی دا شتاسو گواہی دے رشتیاو کو تا دے گواہی اللہ رب العالمین سورہ نساء کے فرمائے لے یا ایوہ الذین آمنو یہ دے ایمان خواندانو ما ہوتا تا چی من دے ایمان دا وگیریو کونو قوامین بالقسط اللہ فرمائی کلک شئی سنگا پک انصاف بانی شہداء علی اللہ دے اللہ دے پار رشتی نہیں گواہی کہو کل کل انسان گواہی دے دے وجنہ پڑھا کی چرا دے کی خماتا نقصان ملاوی کی کرا اللہ فرمائی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ نقصان تاتا ملاوی کی گورے گواہی ما پٹھاوا زگا بلتا روتا بتا فیصلہ کا ان کے بدوکا کے جج اور انصاف کا ان کے بدوکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دا خبر پریخ ہے چی کل کل زد چاپ بارے کی گوا فیصلہ حکم دے وکس دے آگا دے جب دے تیزوالی دے وجنا دے چالاکی دے وجنا آگا تا پا حق کے فیصلہ ورگا ہوں نبی صلی فرمائی گو رہی اما پا فیصلے بانیم پردائی حق نا حلالی کی شر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کڑے دا نبی صلی فرمائی دا سے دا لکا دی انسان دا زد اور یا ٹکڑا ورکا ہوا دے خوب دا خیالو کی چرا ما تا فیصلہ کون کی فیصلہ اکڑلا بس دا خواہ ما دے پار حلال شو نبی صلی فرمائی نا حلالی نو گوان فیصلہ کون کے اکثر چی خطا کی دا دے دروغ گواہی دے وجنا اللہ فرمائی کون قوامین بالقسط شہداء للہ ہے دے اللہ دے پارا گواہی کو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر کہ نقصان ماتا ملے کلا سڑے ویش یرادا کہ ہوں ماں زگوائیو کم پلارتا میں نقصان دا اللہ فرمائی وَلَوْ اول والدین اوہ کئی تاسو مورو پلارتا نقصان ملے کلا سڑے ویش یرادا زگوائیو کم نو دا ورور عزیز تا میں نقصان ملے گی اللہ فرمائی وَالْأَقْرَبِينَ اگر کہ تاسو پلوانا تا نقصانی دا دنیا نقصان دا نقصان زرد دا سا نو گواہی اور دے وجہ دا حدیث کے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کرت صحابہ کرام تو فرمائل الا انبئکم باکبر الکبائر اے دی امت عزت اس تو غٹ غٹ گناہونا ہو خیم لوئی لوئی گناہونا صحابہ کرام آدھے گناہ نزان بچ کے ان کی خلقو دے نیکے شوق و اشتیاق کہ ان کی خلقو وہ فرمائے بلا یا رسول اللہ اے دی اللہ علیہ وسلم چی گناہونا غٹ غٹ دی مجھے ضرور ہو خیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الاشراک باللہ یہ طول گناہونو مشر اور سردار دے گناہونو اگا خود شرک دے اللہ سردار چی گناہ ذکر کی گی نا خود بویب اولی نا اس بھائی شرک باقی کی ذکر دا اگا گناہ دا جی دے دے مافائی ایک صورت نشتا اول شرک دا دویم نبی ہم فرمائی و عقوق الوالدین دی مور و پلار نافرمانی کول یو بچائی چاہاں مور و پلار پاگبانی خواری کڑی ہوئی محنت کڑی ہوئی اور دے آگا دے پارا یخنی و گرمی برداشت کڑی ہو سبا بچے راپورت شی پلار بانے پلار تا جواب کوي پلار بی عزتی کوي
پلار ته سپکه وینا کوي دا ډېر الله ته ناخوښه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده الله په نیت باندې ده نبي هم په شر پسې بیا دا ذکر کړی په کار خدا ده چې مور او پلار ته سړی دعاګانې کوي سلف صالحین و فرمایل چې مونږ کم از کم په ورځ کې د الله دا قرآن کې دا دعا چې ذکر کړي مونږ 15 کرته دا دعا کوو کم از کم چې دومره او کمزوري ځان نه کو اکما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا الله ما په دې مور او پلار باندې رحم وکي کما ربیانی صغیرا زه ورکوټه دې ما تربیت کړو چې پیدا شوم کمزور و نه ما خوراک کولای شو نه ما سخل کولای شو نه مې ځان د یخنۍ نه بچ کولای شو نه مې ځان د ګرمۍ نه بچ کولای شوم هم دې مور او پلار باندې نن زو طاقتور شوم پلار تم سترګې راوباسم پلار تم جواب کوم د پلار بې عزتي کوم نه داسې به نه بلکې مسلمان مؤمن بچی هغه به مور او پلار ته د الله نه دعاګانې غواړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا الله اما په مور او پلار باندې رحم وکي کما ربیانی صغیرا زه ورکوټه ساتل ورکوټه دې ما تربیت کړو دې ما ساتنه کړو یا الله په باندې رحم وکي نو دا د مور او پلار نافرمانی نبی صلی الله علیه وسلم دویم ذکر کړ او دریم حدیث کې دی صحابي فرمایي وکانه متکئا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بیانوي نو تکیای والے وا فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده کېناست او وی فرمایي الا وقول الزور وشهاده الزور الا وقول الزور وشهاده الزور تمره کرت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صحابه فرمایي چې مونږ دا ارمان وکړو چې یا لیتنی سکت افسوس چې نبی صلی الله علیه وسلم غلې چوپ شي ځکه ډېر تکلیف ته بار بار نبی صلی الله علیه وسلم دا تکراروه الا وقول الزور وشهاده الزور خبردار د دروغ وینا د دروغ گواہی د دروغ وینا د دروغ گواہی نبی صلی الله علیه وسلم بار بار تکراروله د ډېر تاکید دی وجه نو گواہی دې سره معاشره کې د دروغ چې بګاړ راځي او چې د رښتیاو گواہی کوي ډېر زیات عدل او انصاف معاشره کې راځي نو یو شکل د رښتیاو دا چې گواہی کوو نو رښتیا گواہی وکړو الله فرمایي ولا تکتموا الشهاده گواہی ما پټو الله د داسې نظام راولي د عدل او د انصاف د اسلام والا نظام چې گواه ته څوک ضرر نه رسوي ځکه یو ادب قرآن دام ذکر کړی چې گواه ته به ګوره ضرر نه رسو نن د دغه نقصان د وجه نه څوک گواهی کوي ته خو ځه په یو ځای کې گواهی وکړه نه بیا به چې پیشیم د تا به وي تاریخونه به مې د تا بیا به ډېر لانجمن وي د وجه نه څوک گواهی اړو کوي نه نو د عدل او د انصاف لپاره دام دا چې الله نظام راولي بیا به گواهی څوک نه پټوي انصاف گواهی وکړي دویم ورونو د رښتیا او شکل لاله چې کله انسان ته د قسم ضرورت وي نو د رښتیا او قسم وکړي درو قسم نه کوي حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم اما امتا تاسو وګوره په مور او پلار باندې قسم نه کو ولا بالانداد په خپل شریکانو به قسمونه نه کو ځکه ډیر خلک ناپوهه جاهلان داسې دي یره جی ما د خپل پلار په سر باندې قسم ما د مور په سر باندې قسم ځکه د الله نه علاوه په غیر الله باندې اگر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نه وي اگر چې کعبه ویلي نه وي په دې باندې چا قسم وګوره دا شرک ده ګوره الله باندې به قسم وګوره نبی هم فرمایي تاسو په خپل پلارانو قسم وګوره حدیث د نسائی کې دی یو کرته یو يهودي راغله صحابه کرام ته فرمای انکم تنددون وانکم تشركون تاسو ګوره د الله سره برخدار جوړو تاسو د الله سره شریکان جوړو څنګه جوړو تقولون ما شاء الله وشئت تاسو دا خبره کو چې الله څو غواړي او ته څو غواړي دا خو د الله سره شریک کړل د الله په شان ته دی وګړه دا څه بنوي دا خو تاسو شرک وای وتقولون والكعبه تاسو یای چې په کعبه مې د قسم وي دا خو د الله سره
بل چا باندې قسم شوله کعبه اگر چې ډېر عزتمنه ده ډېره قدرمنه ده خو دومره دا چې د الله نه خو سوا ده مخلوق خو ده که نه الله خو نه ده که نه نو په دې باندې به قسم نه و رسول الله صلی الله صحابه ته امر وکړل چې څوک هم تاسو قسم کوي نو داسې قسم به کوي چې رب الکعبه پر رب د کعبې مې د قسم داسې به نه وي چې په کعبې مې د قسم نه پر رب د کعبې مې د قسم په الله باندې قسم شو لکه نبی صلی الله علیه وسلم قسم کول صحابه کرام به قسم کول عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي عائشہ ما ته پته ده چې ته کله د ما نه خوشحاله او کله ما نه خفه هغه یا رسول الله څنګه تا ته پته لګي ګوره د عائشہ رضی الله عنها دا عقیده ده چې رسول الله په غیب نه پوهي کله عائشہ رضی الله دا عقیده وای نو ته ویلی وای چې او کنه یا رسول الله ته غیب پته زکه ته پته لګي چې عائشہ خوشحاله ده او عائشہ خفه ده عائشہ رضی الله عنها تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه پته لګي چې زه خوشاله یم زه عائشہ رضی الله عنها او که زه خفه یم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ته خوشاله وي نو څه وایي چې لا ورب محمد نه داسې نه ده پر رب د محمد مې د قسم او چې کله خفه وي نو بیا څه وایي لا ورب ابراهیم داسې نه ده پر رب د ابراهیم مې د قسم ناغه یا رسول الله خو تعالی پر سوا نوم دې دغه کې پرې مقصد دا چې قسم وکړو نبی هم فرمایي لا تحلفوا بآبائکم پخپل پلارانو ګره قسم نه کوو د پلار په سر باندې پر رزق باندې یره په دې رزق مې د قسم په دې حلال رزق او د پلان کی چیز باندې قسم ولا بالانداد پخپل معبودانو ډېر خلک مشرکان خلک چې قسم کوي په پلان کی بابا مې د قسم په پیر بابا مې د قسم په پلان کی پیر صاحب مې د قسم نه ولا بالانداد ولا لا تحلفوا الا بالله قسم چې کوي په الله باندې د الله په نوم باندې او بیا نبی هم فرمایي ولا تحلفوا بالله په الله باندې قسمونه مکوئ الا وانتم صادقون چې تاسو رښتینی وئ نو پاره کې بیا لکه نبی هم اکثر قسم داو لا والذي نفس بيده قسم په غزاد باندې چې ما صادقه په لاس کې دا نبی هم اکثر داسې کوي لا والله الله مې قسم نو قسم نبی هم فرمایي قسمونه داسې مکوئ الا وانتم صادقون چې تاسو رښتینی وئ په خپل قسم کې بیا سړی قسم کولی دریم شکل د رښتیاو وروره دا زه ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی دا به بالکل زړه نه به ویو زړه په تصدیق سره زړه به مدام نه لوي چې لا اله الا الله الله نه علاوه بل اله د عبادت لایق نشته ده هیڅوک نشته ده الا الله سوا د الله نه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول الله دا به د زړه تصدیق وي کو اوس ګوره دا ګوره زړه او د عمل تضاد ده چې خلی او د عمل تضاد ده چې سړی وي لا اله الا الله وي سبب یو تکلیف راشي یو بابا ته روان د باد او بابا او د سرخ باد او بابا او دانو بابا او د بچوي بابا نو دا تا چې ویلو چې لا اله الا الله الہ بس صرف یو الله ګڼم الله نه علاوه بل چاته आवाज کول غیبانه اے فلان کیا بابا را ورسي فلان کیا را ورسي نو تا چې ویلو چې لا اله الا الله دا خو تصدیق عمل کې او په وینا کې تضاد راغله نا دی کې بم سړی رښتینی وي حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله چا چې دا گواہی وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله نه علاوه بل اله نشته محمد صلی الله علیه وسلم د موږ راهنما رسول خودونکی مرشد محمد رسول الله او نبی فرمایي صادقا من قلبه د زړه تصدیق سره زړه تسلیم کړه چې اله دی الله نه بغیر نشته محمد رسول الله نه بل اله رسول نشته محمد رسول الله دی الله رسول صادقا من نو چې داسې زړه تصدیق وي نبی هم فرمایي حرمه الله علی النار دې الله په اور باندې حرام کړی دا الله دې اور ته بیا نه بولي دا ډېر عظیمه خبره ورونو چې تصدیق رښتینواله په توحید عقیده کې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې سړی کې رښتینواله او بل ورونو
څلورم وروره دی یو ملک بنیادی چې کوم شعبې دي نو پای کې یو بنیادی شعبه تجارت دا تجارت دا یو بنیادی بلکې د ریډ هډې دی یو ملک د پاره نو تجارت کې وسړی رښتینی وي دوکاباز بنوي چې د تاجر وي دکاندار وي سوداګر وي او دو نمبری کوي فراډ کوي دوکا کوي حدیث کې دی رفاع رضی الله عنه فرمایي د اختر مانځه ته مونږ روانو نو په لاره کې لګیاو سوداګر سوداګانې کولې تجارتونه یې لګیاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولې د سوداګر لګیا دي په خپل تجارت کې په خپل کار کې مشغول نبی صلی الله علیه وسلم आवाज ورکړ یا معاشر التجار اے د تاجرانو ډلې ټول سر راپورته کړه لبیک یا رسول الله حاضر یو د الله رسول صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته ټول سرونه راپورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا دا تاجران سوداګر چې دي دا به د قیامت پر ورځ ګناهګار راپورته کیږي دا به ګناهګار وي تاجران دکانداران سوداګر تاجران دا به د قیامت پر ورځ ګناهګار راپورته کیږي یو روایت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ملګری یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا الله بیع حلال کړی نه ده احل الله البيع وحرم الربا قرآن دا ویل دي کنه چې الله بیع سوداګری الله حلال کړی ده او سود الله حرام کړی نو الله سوداګری تجارت الله حلال کړی نه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل حلال کړی ده دې روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې سوداګر وي د قیامت پر به ګناهګار راپورته الا من درې خوونه چې په سوداګر کې وي درې صفتونه چې چا کې وي دی به ګناهګار نه وي بلکې یو روایت کې دي چې دی به د انبیاء سره صدیقین او شهدا سره راپورته کیږي سوداګر کوم صفتونه الا من اتق الله چې سړی تجارت هم کوي د الله یارم پکې سوداګری هم کوي یا الله یارم پکې وي سوداګری کې دو نمبرې نه کوي دو نمبر سیز دی او نمبر اول نمبر سیز باندې نه خرڅوي ناپ تول کې کمای نه کوي نن ګورئ چې کله دا چا کوم خلکو د تجارت سره دکانونو سره لیندین هغه نه تاسو چې کوم سیزونه راځي اکثر سیزونو پنا په پتول کې بالکل کمای راغلی ده چې کوم داسې ځان ته لږ دیندار وي هغوی په باندې لیکلي وي چېرې دا دومره ده کم وزن لیکلی وي خو عوامو په ذهن کې دا کله چېرې دا 15 کیلو باندې دا لوټا و دا چې کوم ډبای ده دا 15 کیلو دا ذهن کې جوړ ده نو څوک یې ګوري چېرې دا 100 ګرامه کم ده پکې یا 200 ګرامه کم عوام یې چې بس دا 15 کیلو دی چې کوم نیکان پکې ځان ګڼي هغوی پکې لیکلي چېرې دی کې 200 ګرامه کم او ډېرو پکې داسې کړي دي چې هغوی پې باندې اډو لیکي نه ماغه 5 کیلو پې لیکي او نور وزن ته وکړه وزن وی کم د اوړو تیلی ته وتله 20 کیلو پې لیکلي وي الا ماشاء الله چې تا ته 20 کیلو دا خېږي نه نبی صلی الله فرمایي الا من اتق الله سوداګر به د قیامت پر ورځ ګناهګار راپورته کېږي الا من اتق الله مگر چې د الله نه ویریږي دا سوداګر به ګناهګار نه راپورته کېږي وبر او چې چا نیکی وکړه انسان په سوداګرۍ کې لین دین کې ډېر نیکی کولی شي انسان یو سړی عاجز ده مهلت ورکړه سودا کې قرض کې یو سړی سره احسان وکړه غریب سره ډېر نیکی پکې کولی شي سوداګر چې هغه کوي الا من اتقى وبر وصدق او چې سوداګرۍ کې رښتیا ووایي دروغ نه وي سوداګري کوي الګ دا دویم نمبر شی ده هغه په بالکل رښتیا وي دارنګ یو وزن ده یره چې دې وزن دومره کم ده ګوره وصدق رښتیا وي نو دا سوداګر چې درې صفات به کوي د الله تقوا او نیکی او رښتیا ویل دا به د قیامت پر ورځ ګناهګار نه راپورته کېږي بلکې حدیث ما ذکر کړ چې دا به د انبیاء او صدیقین ډېر اوچتو خلکو سره راپورته کېږي خو چې چا کې دا صفت موجود وي نو تجارت پای کې رښتیا ویل دا ډېر بنیادی کار او په دې باندې تجارت کې ډېره ګټه راځي د سوداګانې نن دکانداران اکثر
هغه فریاد کوي وجه دا ده چې پای کې هغه صدق رښتینواله ډېر کم ده نو الله تعالی برکت هم پورته کوي حدیث کې دی امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله دا حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البیعان بالخيار ما لم يتفرقا دو بیع کوونکي دا اختیارمند دي د بیع کټ کولو دو سړی موجود دي په ځای کې بیع وکړه ما په دومره داسې در خرج کړه او بل وی چې ما واخسته خو دوی سره جدا شوي نه دي همدغه ځای کې ناس دي یو وایي چې زه نه اخلم یا د خرڅونکي وایي چې زه نه اخلم دته اختیار شته ده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا چې دوی جدا شوي نبی صلی الله فرمایي من صدق وبين بورك لهما في بيعهما یو سړی دا یو شیش کې نقصان دا عیب دا یو سړی دا گاډي خرڅوي نو د گاډي مالک ته دا خپته لګي چې ما په دې گاډي کې فلان کې ځای کې نقصان دا انجن کې دا فلان کې ځای کې دا فلان کې ځای کې دا پته لګي اوس کده بیان کې دا خستون کې دا یره وروره دا گاډي خرڅوم خو دا کې ګور دا نقصان پکښتا نبی صلی فرمایي بورک لهما فی بیعهما دې دواړو ته په دې بیع کې الله برکت واچي خستون کی تایم الله پکې برکت پیسو کې واچي اخستون کی ته په دې سیس کې الله برکت واچي و ان کتما وکذب کده هغه نقصان پټ کی انجن کې کار نه لږ بس پرونه لګي ورته شو انجن مې کړه بل ځای نه ټیرونه مې وسه چولې بالکل خدوي اوس دا هغه پټ کی نبی صلی الله فرمایي محقت برکت بیهما دې بینا دې سودا نه الله برکتونه اوچت کی الله به برکت نه چي دې برکت چې دا ختم شي نو ګوره سودا کې تجارت کې داغه چې کوم عیب نقصان دا بیانول وکړه او چې کوم کمای دا بیانول وکړه دې کې فائدہ دواړو ته رسیږي الله په دې بیع کې برکت واچي او کنا دروغ پکې خیانت وي پکې پټواله وي پکې الله سیس خو به خرج کې خطا ته په دې کې ګور الله برکت نه چوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي محقت برکت بیعهما الله دې بیان برکت لري کی